تیل چې په اوسنۍ زمانه کې یوه مهمه اړتیا ګڼل کېږي په افغانستان کې د نقلیه وسایطو د چلولو برخه کې ورڅخه زیات استفاده کېږي. روزګان کې عام خلک او نقلیه وسایط لرونکي وایي چې یاد ولایت کې د وروستیو کې د تیلو قیمتونه زیات لوړ شوي، خو په خبره چې کیفیت یې هم خراب دی. هغوی له حکومته غواړي چې د تیلو د کیفیت ښه کېدو او قیمت ښکته کېدو برخې ته دې پاملرنه وکړي. تیل ارزانه د ولس په خوشحالي، اوس تیل ګران پر لینو باندې یو موټر ته واره نه کوي، بیچارهګان مجبور دي. بس کسپاریان پورته کې تیل ورواچي یا به 1000 روپۍ تیږي یا به 1200 اجډيري بلا ویني 2000 روپۍ تیږي، هغه دغه نه وارث دغه نه مصارف نور کوي. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید تیل ارزانه کې نرخنامې وویشي خلکو ته. په باره کې به نو څه درته تیل ګران دی، یو لیټر په 80 افغانۍ دی، یو دانه د کار نه دی، یو لیټر د کار نه دی، په شپته 2 ولا وسوره په واوی 80 افغانۍ دی. په ترینکوټ ښار کې یو شمېر د موټرو جوړونکي هم د تیلو خراب کیفیت ته په اشاره وایي. هر ورځ داسې خراب موټرونه ورته راځي چې د بې کیفیته تیلو له امله یې ماشینونه خراب سوي وي. هغوی له تجارانو غواړي چې هیواد ته دې با کیفیته تیل راوړي. خراب تیل یې وراچولي یا په داسې موټران خو راغلي چې والونه یې په کاږه کړي، والونه خرابوي، د موټرو عوارض ځینې کوي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا تیل سم کړي او ارزانه یې کړي. بوتل ته موټر ودرېږي ورسېږي به راودرېږي، ځکه چې خراب تیل دی، د خراب تیلو د امله څه پمپو والا دغسې چمونه راسره کوي چې پر سر یې ښه تیل راچولي، پاکي هغه کچره وي، نو چې د سر ښه تیل خلاص شي په ذمه یې همالته سپر پټرول پر منځ ته کوي یا سپر ډیزل. بلخوا د روزګان ځایي مسؤلین وایي د تیلو د کیفیت د ښه کېدو او قیمتونو د کښته کېدو لپاره یې وړاندې جدي هڅې کړي او ښه لاسته راوړنې لري. هغوی وایي د تیلو د کیفیت د ښه کېدو له امله د تیلو قیمتونه هم لوړ شوي، خو زیاتوي چې دوی پلان لري تر څو د تیلو اوسني قیمتونه کښته کړي. دې لپاره بیا موږ دلته ډېر کوشش وکړی، د تیلو نمونې مو راټولې کړې د ټول تیلو پمپو والا څخه، ټول مو وکتله، بیا مو دوی سره مجلسونه ونیوله، کم تیل چې خلکو خراب راوړله پر هغو باندې مو جدي خبرداری دوی ته ورکړې وو. دوی هم قول واده کړی و چې بیا به موږ داسې تیل نه راوړو، او دوی ته مو هم ویلي وه که چا داسې تیل راوړی و یا په آینده کې د دوی پمپ د ډېر وخت لپاره تړل کېږي. صنعت او سوداګرۍ ریاست لخوا څخه روزمره نرخونه څارل کېږي. د نرخونه چې دي موږ د کندهار د اتحادیې مطابق ورکوو، صرف د لارې کرایه دوی ته پر ورچو، نو هغه د کندهار د اتحادیې ریټ ورکوو. روزمره موږ تعقیبوو، نرخونه ګورو، قیمتي وزې په ښار کې پمپونه تعقیبوي. د روزګان ولایت د صنعت او تجارت ریاست لخوا امید راډیو ته په رالیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اوس مهال په روزګان ولایت کې د 1 لیټر پټرولو قیمت تر 4 افغانیو او ډیزلو قیمت تر 2 افغانیو رسیږي. اسلام الله ولسمل، امید راډیو، روزګان.